تازه خبر د اجرایه ریاست په تابوت وروستی میخ ټاک وهل شو. سلامونه ګران دوستانو، ویډیو تر پایه پورې وګورئ او که چینل هم نه سبسکرایب کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو درسره لایک کړئ. د افغانستان د انتخابات د خپلواک کمیسیون لخوا د 1993 کال د رسمي ښځې د انتخاباتو په اعلانولو سره د اجرایه ریاست په تابوت وروستی میخ ټاک وهل شو. دغه اداره چې د 1993 کال د رسمي ښځې انتخاباتو څخه وروسته د یو کاندید عبدالله لخوا د جنجال راپورته کولو په نتیجه کې د ولسمشر غني په لاسلیک رامنځته شوی و، نن د وروستیو انتخاباتو د نتایجو په اعلانېدو سره خپل اعتبار له لاسه ورکړ. ویل کېږي چې اجرایه ریاست په تېره 15 کلنه دوره کې د افغانستان حکومت ته ډېرې ستونزې جوړې کړې وې او د کمپیوټري تذکرو د ویش په شمول د ګڼو پرمختیایي پروژو د تطبیق مخه یې نیولې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشر ښځې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د نهمني اعلان په اساس محمد اشرف غني 50.04 رایه، عبدالله 9.25 رایه، ګلبدین حکمتیار 3.15 رایه، رحمت الله نبیل 1.8 رایه ګټلې دي. نورو کاندیدانو تر دې کمې رایې ترلاسه کړې دي. د عبدالله په مشرۍ ثبات او همپنې ډلې ویلي چې دا نتایج به ونه مني، خو داسې ښکاري چې ښاغلی عبدالله نه دی توانېدلی چې د تیر په څېر دا ځل د امریکا متحده ایالاتو سفارت ته قناعت ورکړي چې په واک کې د شرکت لاره ورته هواره کړي. ګران دوستانو، که ویډیو مو خوښه ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر وخت دقیق، تازه او پوره خبرونه شروع